تازه او نوې خبر آیا رښتیا راشد خان شاهد افریدي سره دا تعلق لري؟ څه تعلق دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د کرکټ ټریکر ویبپاڼې 10 لوبغاړي او د هغوی لارښوونکي په نښه کړي چې شاهد افریدي د راشد خان لارښود یاد کړي. د 10 لوبغاړو نومونه د هغوی لارښوونکي درپېژنو. دغه 10 لوبغاړو له 10 مشرانو لوبغاړو الهام اخیستې او بیا یې د هغوی په څیر او یا هم له خپلو استادانو بره او بریالۍ لوبې کوي. تیر کې راشد خان خپله په یوه مرکه کې ویلي و دی چې کله کوچنی و نو د شاهد افریدي توپ اچونه به یې کتله او د هغه له لوبې به یې خوند اخیست. نن سبا ګورو راشد خان د افغانستان څه چې د نړۍ د کرکټ ستورو څخه ګڼل کیږي او په شلوریزو لوبو کې لومړی بالر دی. په ټیسټ لوبې کې ریکارډونه جوړ کړل، په یو ورځنیو لوبې کې هم په ویسټ انډیز ریکارډ جوړ کړی او لا ځوان دی کولی شي چې نور ریکارډونه ماته جوړ کړي. کرکټ ټریکر ویبپاڼې وایي شاهد افریدي په خپل وخت کې د نړۍ په کچه زیات مینوال درلودل او راشد خان هم یو مینوال و. ویبپاڼه وایي د شاهد افریدي له لوبو راشد خان الهام اخیستی او هغه یو عامل شو چې راشد خان د کرکټ نړۍ ته راوست او اوس خورا ځلیدلی ستوری دی. نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.